موږ سره فعال شو په کمپیوټر کې. نو زه په مایکروسافټ اکاونټ څنګه جوړوم؟ اوس را بشو کنټرول پینل ته، بیا به راشو یوزر اکاونټس ته. یو بله طریقه باندې به جوړ کړو چې لږ ډېر اسانه وي. که دا کروم براوزر تاسو سره کمپیوټر کې انسټال وي نو په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ، دا به اوپن کړئ. دلته به تاسو ولیکئ hotmail.com. hotmail.com نو وروسته دلته به تاسو راشئ create free account. دلته به تاسو خپل هغه ایمیل اډرس ولیکئ. یعنی زه به ولیکم summer صفر صفر دوا صفر یو سمر صفر صفر شل یو. دا زمونږ اکاونټ شو، دا زمونږ ایمیل اډرس شو که نه. دا به نیکسټ کو. ښه پاسورډ څه شی ورته ورکول غواړئ؟ پاسورډ به ورته ورکو ZXIT 1234 @. پاسورډ باید دوی دسې، هم باید پکې غټ حروف شامل وي، هم پکې نمبر او هم پکې سپیشل کریکټر. دا به نیکسټ کو. بیا فرست نیم کې به تاسې مثال ولیکئ زیکس. لاست نیم کې زه لیکم انسټیټیوټ. لکه تاسې بیا خپل نوم ولیکئ که نه. فرست نیم کې ولیکئ احمد، لاست نیم ولیکئ خان. دا به نیکسټ کو. کنټري افغانستان، منث اگست، اس کوم جون میاشت ده که مای، جون 67 او 1993. خدا خو ضروري نه ده که دا ستاسو چې هغه برث ډیټ کم معلومات دي هغه به تاسې لیکئ. مطلب د زیږېدنې وخت چې کوم ستاسې وي. او کنټري افغانستان. دا به نیکسټ کو. ښه دې موږ ته یو سیکیورټي پزلز راکوي. هغه دې دپاره چې مطلب دې ته پروف شي چې مونږه کمپیوټر ته رباټ ناست یو که انسان. دا ځان ته ثبوتول غواړي. دا به نیکسټ کو. نو دې څه وایي پیک د لین. لین څه ته وایي؟ دا زمري ته. نو زمری دلته کوم د زمری سلیکټ کړه که نه. یو زمری نشته دی. دا دا شکل زمری نه دی. ګوري مطلب دا سیکیورټي پزلز پروف شو. اوس تاسو نه خپل کنټیکټ نمبر غواړي. دلته به افغانستان سلیکټ کو ورته او ټلیفون نمبر کې به ولیکو 022-60-251. سینډ ویریفیکیشن کوډ. یو کوډ مونږ ته رالیږي چې تر څو لکه دې ته دا خبره مکمله ټوله ثبوت شي چې دا کنټیکټ نمبر د دوی خپل دی. پنځه 14. نیکسټ. خاصه ساین ان. آیا دا ایمیل اډرس باید همیشه دی کمپیوټر کې خلاص وي؟ نو څنګه یو ځل خلاص شي او بیا چې کزه خلاصوم نو زه به بیا ایمیل اډرس او پاسورډ ورکوم. زمونږه د مایکروسافټ اکاونټ جوړ شو. دا د مایکروسافټ اکاونټ د جوړولو هغه پروسیجر او طریقه یې وه.